حسد علماء وی حسد دی اللہ ہلاک کی سا انصاف والا دے اللہ دی تباہ کی سا انصاف والا دے شروع د دق کس نه وکړه دا چا چې کوه ولې هغه تباه کو بیا دا بل تباه کړی نو عدل یې کړی ده سم عدل یې کړی اولنی نقصان حاسد چا له ورکوي ځان له ورکوي او ګور نقصاناتو ته په تقدیر باندې نه رضا کېدل ځکه چې هغه تقدیر دی که نه الله تعالی یو شی در کړی دی هغه له نه دی ورکړی هغه له ورکړی تعالی نه یې درکړی ته پرې نه راځي حسد خو دې د لاسه کېږي که نه نو اول خو تا اعتراض وکړو بس په تقدیر ته پرې راضي نه یې په تقدیر راضي نه بل بدګماني په الله باندې په الله باندې بدګماني چېرې دی خو د دې لایق نه و الله ولې ولې دا ورکړه نو ته د الله نه ښه پوهېږي دا خو ته په الله باندې بدګماني کوي یا دا چې زه لایق هم په کار دا و چې الله مال راکړی و دلی نه یې ورکړی ته ولې د الله نه ښه پوهېږي ته خو په الله بدګماني کوې څه چې الله کړي دي د عقیده ساته چې دې کې خیر دی دریم نقصان د دې سره سړی بد اخلاقه شي بد اخلاقه څنګه لکه دوه کسان میلاو شو ما لیدلي په خپلو سترګو او تاسو هم لیدلي دوه کسان میلاو شو دا یو د دې بل سره حسد کوي حسد او دا بل زړه صفا دی خو د ده ورسره نه لګېږي چې د سره نعمتونه دي عزت دی یو شی بل شی د ده د سره نه لګي د نعمتونو د لاسه نو د دې د لاسه ورسره بد اخلاقي کوي اسې غواړي هغه خلک وایي که نه وایي د پلاني د ډډې اسې خارښتېږي وایي د ده ورسره اسې په زړه کې پرته ده ښه په څه پلار یې دله وجلی نه ورور یې دله وجلی نه کنځلې یې ده کړي نه ولې وایي دله ولې الله د پلانې نعمت ورکړی د دې د لاسه دی بد اخلاقه شي بله د دې د لاسه د خپل ژوند لنډ تنګ شي لکه د شپې کټ کې پروت دی ښه ښکلی کټ دی ایسي لګېدلی مزېدار او دا وړي راوړي دا پلاني سره چې دا شپږ کمرې کور دی که نه چې دا به د غلا کړي که دا څنګه آخر ده خو هغه پلانې داسې جوور خوب کې ورننوتی دی ښه خڼاري کوي ښه مزې ښه راپاڅېدو سهار مونځ اودسې وکړو ناشتې وکړه دې غریب خوب هم ونه کړو په دې کې مؤذن اذان وکړو راپاڅېدو بس مانځه یې لاړ او دا سرې سترګې یې نیولې وې د هغې نه بعد بیا کاره لاړ په سر بوج او بیا د شپې راغی دا کیسه هغه له نقصان ورکړو اولنی نقصان یې د ځان نه شروع نو د حسد نه ځان لرې ساتئ موږ زه په دې درس کې دا خبر وکړه که نه دوره کې چې کله هم ویني چې الله چا باندې رحم کړی دی نو که ته غواړې ته د ووایې الله مال هم راکړه